د مرګ مسافر یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا شاهین رولا د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل عمیر د لښکر نه مخکې د کلا دیوال سره خوا کې تیاره کې دښمن ته نږدې ورغی. د لګېدلې مشال په ذریعه باندې لښکر ته اشاره وکړه او لښکر په ډېرې تیزۍ سره رامخکې شو. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونې کې واورو انشاء الله تعالی. عمیر د تتاره لښکر په ښي لوري حمله وکړه. حمله کوونکي ته په لیدلو سره څوکۍ کوونکي سربازانو شور جوړ کړ، خو مخکې له دې چې تاتاري جنګیالي ځان د مقابلې لپاره تیار کړي، عمیر او د هغه لښکر 8000 تاتاري جنګیالي د ژوند له نعمت محروم کړل. تاتاري لښکر ځان ډېر ژر په وسلو سنبال کړ، لیکن عمیر خپل لښکر ته د لګېدلې مشال په ذریعه بیرته د شاتګ اشاره کړې وه. په څومره تیزۍ سره چې راغلي وو په همهغه تیزۍ سره بیرته د کلا دیوال په لوري لاړل. د عمر تعقیب د هلاکو مشر جنرال بایډو کاوه. یو بل لښکر د هلاکو مشر جنرال قطبوغا په مشرۍ د عمر د لښکر د مخې بندېدو په خاطر د کلا مرکزي دروازې په لوري ورغی. هغه دا فکر کاوه شاید دا حمله د کلا جنګیالیو کړې وي. کله چې د عمر لښکر د کلا دیوال ته نږدې سو، شاته ورپسې تاتاري لښکر و. دیوال د پاسه مسلمانانو په تاتاریانو ګرمې اوبه واچولې. دوی یې په ډبرو او غوښو وویشتل چې له امله یې تاتاري لښکر فریاد کاوه او چیغې یې وهلې. په همدې وخت کې د هلاکو سپه او قطبوغا عمر ته ډېر نږدې شوی و. عمر خپل مشال هوا ته جګ کړ چې د تاتاریانو پټه اشاره وه. قطبوغا چې چیرته و د خپل لښکر سره هم هلته ودرېد. عمر چې لږ مخکې لاړ نو قطبوغا ته د مشال په ذریعه بله اشاره ورکړه. قطبوغا د خپل لښکر سره بیا تعقیب شروع کړ. عمر د میدان نه تیر شو او غرنۍ سیمې ته داخل شو. قطبوغا ورپسې تعقیب جاري وساته. د عمر 2000 جنګیالي چې د غونډیو په سرونو کې کمین نیولی وو په تاتاري لښکر باندې د غشو باران جوړ کړ. قطبوغا بیرته لښکر ته د شاتګ حکم وکړ. تاتاري لښکر غوښتل چې په ډېرې تیزۍ سره د غرنۍ سیمې څخه بهر شي. په همدې وخت کې عمر بیرته واپس راتاو شو. په تاتاري لښکر یې په ټول قوت سره حمله وکړه او د هغوی قتل عام یې شروع کړ. قطبوغا د څو جنګیالیو سره چې کله لښکر ته راغی نو هلته نور جنرالانو سره بایډو هم و چې د عمر د تعقیب په دوران کې زخمی شوي وو. هلاکو سره خوا کې ولاړ او هلاکو ډېر په غوسه و. بایډو په لیدلو سره قطبوغا په ډېر سختي لهجه سره بایډو ته وویل تا ماته د مشال اشاره راکړه چې ودرېږه. د څه لپاره؟ سره له دې چې ما د شپون کوونکو لاره نیولې وه او زه په خپل مقصد کې کامیاب شوی هم وم. بایډو په بېخبرۍ سره وویل ما کله تا ته اشاره درکړې ده؟ هغه د حمله کوونکو د سالار اشاره وه. هلاکو په پریشانۍ سره پوښتنه وکړه نو آیا زموږ په اشارو باندې نور خلک هم پوهیږي؟ بایډو د ډېرې بېوسۍ په حال کې وویل وړوکی خان هغه ډېر هوښیار جنرال دی. هغه زموږ اشارې د کوم ځای څخه یاد کړي دي؟ هلاکو خان وویل ایا ته هغه پیژنې؟ هو زه هغه پیژنم. دې نه مخکې ما ورسره څو جګړې کړي دي. هغه څوک دی؟ د مرګ مسافر. هلاکو وویل هغه د مرګ مسافر چې قیسې د غدای خان په وخت کې زموږ په دښته کې کېدلې. هو همهغه د مرګ مسافر دی. هلاکو خان سر ټیټ کړ، څه سوچ یې کاوه، د خپلې خیمې په لور روان شو او ټول جنرالان په هغه پسې وو. د میاب فارقین محاصره اوږده شوه. د مرګ مسافرو د تاتاریانو څخه د بغداد د خلکو بدله واخیستله. د ولګا سیند په غاړه بې شمېرې خیمې لګېدلې وې. یو سپین ږیري په اوښ باندې سپور را روان و. یو ځای کې سیند په غاړه ودرېد. اوښ یې د وښو لپاره خلاص پرېښود. خپله هم یوې خوا ته د دمې لپاره کېناست. اوښ واښه خوړل، ورپسې یې اوبه وڅښلې. سپین ږیري بیرته په اوښ باندې کېناست او د شمال په لور روان شو. د لمر لوېدو څخه مخکې سپین ږیري د برقای خان د خیمو ښار ته داخل شو چې د ولکا سیند په غاړه جوړ شوي وي. د خلکو څخه د برقای خان د اوسېدو ځای په اړه پوښتنه وکړه. د برقای خان کور ته راورسېد. د خپل اوښ څخه کوز شو. د اوښ مخکې دواړې پښې وتړلې په دې خاطر چې اوښ بیرته لاړ نه شي. د برقای خان کور مخې ته یو څوکیدار ناست و چې اسامه نومېده. سپین ږیري ترې پوښتنه وکړه زه غواړم چې د برقای خان سره وګورم. څوکیدار ترې پوښتنه وکړه ایا ته مسلمان یې؟ هو. د کوم ځای نه راغلی؟ د نیشاپور څخه. زما اوښ هلته دی. زه بغیر د دې څخه دلته راغلی یم. برقای خان ته ډېر څه ویل غواړم. څوکیدار سپین ږیري ته د لږ انتظار وویل. خپله دننه لاړ. لږ شېبه وروسته د باندې راغی او وویل تاسو دننه لاړ شئ. برقای خان ستاسو انتظار کوي. سپین ږیري دننه داخل شو. هغه ولیدل چې په چوکۍ کې د یو په شان تاتاري ناست دی. بدن یې غټ او ښه مضبوط و. ویښتان یې کوسې کړي وو. خولۍ یې په سر وه او د ملا څخه کمربند تړلی و.
سپین ږیري ورنږدې سو، د برکای خان په لور یې وکتل او وویل آیا زه د هغه برکای خان په مخ کې ولاړ یم د چا باره کې چې خلک وایي چې مسلمان شوی دی؟ برکای خان په مسکا سره ځواب ورکړ او وویل الحمدلله زه مسلمان یم او زما نوم برکای خان دی. بیا هغه ته د یوې څوکۍ په لور اشاره وکړه او وویل زما محترمه دلته کښېنه او خبرې دې وکړه. سپین ږیري همهغسې ولاړ او په ژړغونکي اواز یې وویل زه به تر هغې پورې ولاړ یم چې تر څو په خپل مقصد کې کامیاب نشم، ځکه ما تا ته یو فریاد راوړی دی. فریاد کوونکي نشي کولی چې کینې او خپل فریاد وکړي. برکای خان وویل زه تاسو ته د کېناستلو اجازه درکوم، تاسو زموږ مشران یاست. سپین ږیري په فیصله کوونکي انداز وویل لیکن زه خپل ځان ته د کېناستلو اجازه نه ورکوم. برکای خان جګ سو او وویل ووایه څه ویل غواړې؟ ته له نشاپور څخه راغلی، ستا نوم څه دی؟ هو زه د نشاپور څخه راغلی یم، زما نوم ربیع دی. برکای خان په ډېرې همدردۍ سره پوښتنه وکړه د چا خلاف دې فریاد راوړی دی؟ ستا د ورور خلاف. برکای خان په حیرانتیا سره وویل زما خو یو ورور او هغه مړ شوی دی، ستا د تره زوی هلاکو په خلاف. ولې هلاکو خان په تاسو ظلم کړی دی؟ سپین ږیري وویل هلاکو بغداد فتح کړ. او برکای خان یې خبره ونیوله او وویل هلاکو بغداد فتح کړ؟ هو هلاکو بغداد فتح کړ، هلته 1,06,00,000 مسلمانان شهیدان کړل، خلیفه او د هغه کورنۍ یې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل. هلاکو په بغداد کې 40 ورځې قتل عام شروع کړی و، د ښځو عزتونه لوټ کېدل، هلاکو به ورته خندل او د هغه عیسوي ښځې د بغداد په فتح کېدو جشنونه جوړول. هلاکو به چې د کوم ځای څخه تېرېده د مسلمانانو مسجدونو ته به یې اور اچوه او د عیسایانو کلیسا به یې همهغسې روغې پرېښودلې. د مسلمانانو نه علاوه هر مذهب ته ازادي ده خو مسلمانان ته ازادي نشته. برکای خان په غوسه کې په لړزه شو او وویل زما محترمه هلاکو ته به ضرور سزا ورکول کېږي، تاسو اوس کښېنئ او په سکون ما سره خبرې وکړئ. سپین ږیري بیا وویل هسې نه چې د هلاکو خپلوي تا د خپل فرض نه په شا کړې. برکای خان په غوسې سره وویل هلاکو خو زما د تره زوی دی، که چېرته زما سکه ورور هم د مسلمانانو سره داسې ظلم وکړي نو زه به د هغه خلاف د جنګ اعلان وکړم. سپین ږیري د موضوع د بدلېدلو په خاطر وویل هغه اوس شمالي عراق شار میا فارقین محاصره کړی دی، د ښار محاصره کېدو 100 میاشتې تېرې شوي دي، خو د ښار حکمران او د مرګ مسافرو په ډېرې زړورتیا سره د هغوی مقابله کوي. برکای خان په خوشحالۍ سره وویل آیا د مرګ مسافر د هلاکو په خلاف راجګ شوی دی؟ هو هغوی په سرونو باندې کفنونه تړل دي او د میا فارقین دفاع کوي. د هغوی سالار عمیر بن خزام په تاتاریانو باندې یو کامیاب شبخون حمله وکړه. سپین ږیري په فیصله کوونکي اواز ترې پوښتنه وکړه ته به کله د هلاکو خلاف عملی اقدام اخلي؟ برکای خان سر ټیټ کړ، فکر یې وکړ او بیا ویل د هلاکو په خلاف عملی قدم لپاره زه څه وخت ضرورت لرم. که چېرته زه د هلاکو په خلاف د جنګ اعلان وکړم د یوې خوا نه به منګو خان د دشت تاتار نه زما په لور راشي او له بلې خوا به د هلاکو ورور چې اوس په چین کې په جګړه بوخت دی یعنی قبلای خان به زما په طرف راشي. په داسې حال کې د دنیا د 3 غټ طاقتونو زما په خلاف راجګېږي نو زه پوره تیاري ته ضرورت لرم. د سمرقند بخارا مسلمانان به زه په خپل پوځ کې شاملوم، زه به هغوی ته ډېر ژر جنګي روزنه ورکړم او ډېر ژر به د هلاکو په خلاف د جنګ اعلان وکړم. ته به دلته څو ورځې زما میلمه یې، زه نن خپل قاصد هلاکو ته لیږم. برکای خان د دروازې په طرف مخ واړو او غږ یې وکړ اسامه. پیره کوونکي سرباز په ډېرې تیزۍ سره کوټې ته راغی. برکای خان د سپین ږیري په لور اشاره وکړه وویل دا میلمستون ته بوځه، څه وخت لپاره به دلته زموږ میلمه وي، ته بیرته سمدستي راشه او هلاکو ته زما پیغام یوسه. اسامه سپین ږیري ربیع سره بهر ووت. برکای خان کاغذ او قلم راواخیست او لیکل یې شروع کړل د لوی څښتن تعالی جل جلاله په نوم چا چې زه د کفر د جهالت څخه د اسلام مبارک دین په لور راوګرځولم. د برکای خان لخوا څخه د هلاکو په نوم هلاکو تا د خپلوانو د مشورې څخه پرته په بغداد حمله وکړه او بغداد یې ونیولو او بیا د بغداد خلک قتل عام کړل. ته پوهیږې چې زه مسلمان یم او بغداد موږ ته څومره مقدس ښار دی. زه خبر شوی یم چې ته په مسلمانانو باندې ظلمونه کوې او عیسویانو ته هیڅ هم نه وایې. ما دا هم اورېدلی دي چې تا اوس د میا فارقین ښار محاصره کړی دی. محاصره بیرته جګه کړه او خپل پلرني دشت ته راشه. د بغداد په تباهۍ باندې زه ډېر خفه یم. که چېرته محاصره ختمه نه کړې نو په یاد ولره چې ما ته اوس خلک د مسلمان قوم ساتونکي په نظر ګوري او زه تباهي نوره نشم لیدلی. هلاکو خانه که تا چېرته د مسلمانانو وژنه بنده نه کړه نو په یاد ولره چې د ولکا سیند او روس له خاورې څخه به په یو توپان راجګ شي او په تا باندې به قیامت جوړ کړي. ای بدبخته انسانه که ته چېرته د مسلمانانو د تباه کولو او وژلو څخه خلاص وانخلې او له خپلو خباستونو څخه خلاص په سر نه شې نو زه به خپل ټول قوت ستا په خلاف استعمال کړم. بیا به زه د الله جل جلاله په مرسته د بل ګرم او غړمبېدونکي اور په څېر په تا حمله وکړم او تا به له خاورې سره خاورې کړم. د دې خط په لوستلو سره زه یقین لرم چې ته به په خپله رویه بدله کړې. برکای خان خط خپلې مخې ته کښېښود
لږ موده وروسته اسامه کوټې ته را داخل شو. برقای خان خط اسامه ته ورکړ او وویل دا د هلاکو لپاره خط دی، همدا نن روان شه او دا خط هلاکو ته یوسه. هلاکو ته د تللو نه مخکې د مرګ مسافرو سالار سره هم وګوره، هغه ته او د هغه ملګرو ته زما سلام وایه او دا ډډګیرنه هم ورکړه چې برقای خان اوس تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. هغوی ته ووایه چې هلاکو خان خپله تګلاره بدله نه کړي، نو هغه وخت را رسېدلی دی چې برقای خان ستاسو سره جنګ څنګ په څنګ ودرېږي او ستاسو سره خپله هغه وعده پوره کړي چې د ولکا د سیند په غاړه یې د تاسو سره کړې وه. محمد بن قاسم پیدا کړه ته قتیبه بن مسلم بیا تر چین راولا تر چین راولا د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا. 14م فصل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو. اسامه د ولګا سیند سره خوا خوا کې سفر کولو. د خزر له دښتې او قنطار له غره څخه تیر شو او د هغه ځای څخه باب الالواب ته ورغی. د باب الالواب نه شرون ته راغی. دلته یوه ورځ ارام وکړ. شرون نه ارمینه ته راغی او د هغه ځای څخه په تېرېدو سره تبریز ته راغی او د تبریز نه د فرات سیند په غاړه کې جنوب په لور روان شو. یوه ورځ د غرنۍ سیمې څخه تېرېده چې اسامه ناڅاپه ودرېد. غرنۍ سیمې کې د زرګونو اسونو د پښو ټپونو اوازونه واورېدل. د آس خراکو شو. آس یې همداسې پرېښود او خپلې یوې غونډۍ ته پورته شو. مخامخ یې ولیدل ګوري چې دوه لښکرې یو د بل پسې دي. اسامه ورته په غور وکتل. ډېر وارخطا شو. د مرګ مسافرو مشري د ابونواس په لاس کې وه. ابونواس د خپل لښکر سره مخکې روان دی او د تاتاریانو مشر جنرال بایډور پسې تعقیب کوي. اسامه ولیدل چې د سیند د پاسه د لرګیو یو پل دی چې دواړو سرونه یې د رسیو په ذریعه مضبوط تړل شوي دي. د هغه په ذهن کې مختلف سوالونه پیدا شول. عمیر بن خزام چیرته دی؟ د مرګ مسافرو په سالار اعلی څه شوي دی؟ هغه ولې د خپل لښکر مشري نه کوي؟ آیا هغه زخمي دی؟ اسامه خپل سر ته جټکا ورکړه. خپل مخ یې په څپېړه وه. وویل نه، دا امکان نه لري. خدای پاک د عمیر غوندې مجاهد باندې ډېر مهربان دی. عمیر ژوندی دی. د لښکر مشري یې ابونواس ته ورکړې ده. دا د هغه جنګي چال دی. هغه به چېرته کمین نیولی وي. هغه به ناڅاپه حمله کوي. اسامه بیا دواړو لښکر ته په ډېر غور سره کتل. ابونواس د خپل لښکر سره د پل څخه تېر شو. بایډو د خپل لښکر سره د هغه تعقیب پسې و. کله چې د مرګ مسافر ټول د پل څخه تېر شول، تتاري لښکر لا د پل نیمایي ته رسېدلی و چې د پلې بلې غاړې ته پټ شو. د مرګ مسافرو د ونو څخه د پل رسۍ خلاصې کړې. د پل مغربي خوا لاندې وغورځېدل او اوبو ته ورسېدل. کوم تاتاري جنګیالي چې پل ته رسېدلي وو هغوی له نااشنا حالت سره مخ شول. ځینو یې ځانونه رسیو پرې نیولي وو او د ځان ژغورنې په موخه بیرته شاته را روان وو او ځینو نور یې اوبو کې پرېوتل. د تاتاري لښکر هغه برخه چې مشرقي طرف ته نږدې وه د اسونو مخه یې تاو کړل او بل پل ته یې منډې کړې. په دوی کې د دوی جنرال بایډو هم و. دلته په ناببره توګه د نږدې غرونو له منځ څخه عمیر له خپل لښکر څخه د ګړندي توپان په څېر راووت. اسامه خوشحاله او مطمئن شو. عمیر د تتاري لښکر قتل عام شروع کړ. اسامه بیا د پل لوري ته وکتل. ګوري چې په سلګونه د مرګ مسافر بیرته د پل په جوړېدلو مصروف دي او په زور زور د الله اکبر نارې وهي. د اسامه په سترګو کې د خوښۍ اوښکې راغلې. اوښکې یې پاکې کړې. خپل لاس یې هوا ته جګ کړ او په زور زور یې چیغې وهلې، زما د قوم مجاهدینو افرین دې وي په هغو میندو چې ستاسو غوندې زامن یې راوړي دي. د مرګ مسافرو بیرته پل ډېر ژر بیرته خپل اصلي حالت ته راوړ. په څومره تیزۍ سره چې د پل څخه تېر شوي وو په همهغې تیزۍ سره بیرته راغلل. اسامه ولیدل چې عمیر په تتاري جنرال بایډو باندې یوه خونخواره حمله وکړه. جنرال بایډو ډېر وخت د عمیر مقابله ونه شوه کړی. عمیر د جنرال بایډو سر له تنې څخه جلا کړ. ابونواس هم د خپل لښکر سره راورسېد. اوس د یوې خوا نه عمیر او بلې خوا نه ابونواس تاتاریان له منځه وړي. تاتاریانو ډېر وخت مقابله ونه شوه کړی او تېښته یې شروع. ابونواس د هغوی تعقیب پسې لاړل. لږ موده وروسته عمیر او ابونواس بیرته د خپل لښکر سره راغلل. د ټول لښکر سره د سیند په غاړه د غونډۍ سره ارام کاوه. اسامه د غونډۍ څخه راکوز شو او خپل آس باندې سپور شو او په ډېرې تیزۍ سره د مرګ مسافرو په لور روان شو. عمیر او ابونواس ودرېدل. عمیر چې اسامه ولید په خندا شو. بیا ابونواس ته وویل وګوره د روس د سرې خاورې څخه زموږ ورور راغلی دی. اسامه د خپل آس څخه کوز شو. عمیر ته یې غاړه ورکړه او په حیرانوونکي ډول یې د عمیر زغره ښکلوله او په ډېر احترام سره یې ویل زه هغه مجاهد ته د هغه د پښو خاورې ته سلام کوم چا چې دښمن ته په ډېرې زړورتیا سره ماتې ورکړه او هغوی له منځه یوړل او بیا د هغوی تعقیب پسې لاړل. عمیر وویل اسامه ته زموږ ورور یې. اسامه له عمیر نه وروسته ابونواس ته غاړه ورکړه. عمیر د اسامه په اوږه لاس کښېښود او وویل ته دلته څنګه راغلی یې؟
اسامه په ډېرې مینې سره خپل لاس د عمر په لاس کېښود او وویل ما د خپل آقا برقایي خان پیغام هلاکو خان ته راوړی دی. څنګه پیغام؟ برقایي خان خبر شوی چې هلاکو بغداد فتح کړی دی، هلته یې مسلمانان وژلي دي. زما آقا په دې خط کې هلاکو ته خبرداری او اخطار ورکړی دی په دې ډول چې که ته چېرته د مسلمانانو په خلاف جنګ بند نه کړې نو زه مجبور یم چې ستا په خلاف د جنګ اعلان وکړم. عمر په ډېرې بېصبرۍ سره وویل آیا زه هغه خط کتلی شم؟ اسامه خپل جیب ته لاس کړ او وویل ولې نه، ته خو زموږ د قوم محسن یې، تا نه څه پرده ده؟ اسامه خط ورکړ او عمر او نواز یې په لوستلو شروع وکړه. عمر چې خط ولوست مسکی شو او ویل زه خوشحاله یم چې د روس نه یو طاقت د حق او اسلام په حمایت سره د هلاکو په خلاف راجګ شو. زه اوس په یقین سره وایم زه به هلاکو د مسلمانانو د ټولو ښارونو څخه وباسم. اسامه بیا وویل زما آقا برقایي خان تا ته او ستا ملګرو ته سلام کوي او هغه وویل چې عمر ته ووایه که چېرته هلاکو د مسلمانانو په خلاف جنګ بد نه کړي نو زه به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یم. عمر خوشحاله سو او وویل زه به په ډېرې بېصبرۍ سره د هغه انتظار کوم. ته نن شپه زما په لښکر کې ارام وکړه، سبا سهار د هلاکو په لور روان شه. هغوی له دې ځای څخه لږ لرې د میا فارقین ښار محاصره کړی دی. زه غواړم چې همدا اوس د هلاکو په لور روان شم. کله چې بیرته واپس راغلم بیا در سره ډېرې شپې وکړم. عمر د اسامه په لور وکتل او وویل آیا زه ستا د آقا د خط په شان باندې د هلاکو لپاره پیغام لیکلی شم؟ اسامه په ډېرې مینې سره وویل ضرور یې ولیکه، له ما څخه ولې پوښتنه کوې؟ ته زما لپاره زما د آقا په شان یې. عمر د ابونواس قلم او رنګ راوغ او د خط په شا لیکل شروع کړل. هلاکو تا له سمرقند نه تر بغداده پورې زموږ ښارونه تباه او برباد کړل، بې شمېره ماشومان دې یتیمان کړل، زموږ سپین ږیري دې مړه کړل، زموږ د خویندو او میندو عزتونه دې پایمال کړل. تا بغداد کنډواله کړ، ته زموږ د علم او ادب او تاریخي ښارونو ته غل یې، ډاکو او یو وحشي انسان یې. ای وحشي انسانه، تا تر اوسه پورې د ویدو مسلمانانو قتل عام کاوه، اوس ستا مخې ته ویښ مسلمانان ولاړ دي. د دې ثبوت دا دی چې دا څو میاشتې کېږي چې تا میا فارقین ښار محاصره کړی دی، لیکن تر اوسه دې هېڅ پرمختګ نه دی کړی. څومره چې د یورین سیند په لورې ځې تا ته به احساس پیدا کېږي چې مسلمانان اوس ویښ شوي دي. څنګه چې مسافر د دنیا یو سر نه بل سر ته سفر کوي، ستوري او سپوږمۍ ورسره ملګري وي، همداسې به موږ هم ستا تعقیب کوو. سوګند په الله جل جلاله چې زه به تا نه د خپلو بې ګناه شهیدانو بدله اخلم. هلاکو په نږدې وخت کې به ته خپل انجام وګورې، دا زما د خپل رب سره وعده ده. عمر چې خط ولیکه اسامه ته یې ورکړ او اسامه وویل آیا همدا ځای ستاسو پړاو دی؟ نه، زموږ پړاو له دې ځای څخه 100 میله لرې د غرونو په منځ کې دی. دا پل موږ خپله جوړ کړی دی. موږ دلته ځان پسې تاتاري تعقیب کوونکي تم کوو او بیا په سیند کې غرق کوو. ما ته اوس اجازه راکړه. عمر ورته د مخه په وخت کې وویل زه به ستا د بیرته راتلو په ډېرې بېصبرۍ سره انتظار کوم. واپس چې راغلې ما ته ووایه چې د هلاکو ځواب څه و. اسامه د عمر سره مخه وکړه. له دې وروسته یې ابونواس سره هم مخه وکړه. بیا په خپل آس پور شو او د میا فارقین په لور روان شو. سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا تیرا پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تیرا پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، رب د قهر د پری بیا ځلې ناورین راولا ناورین راولا. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې هلاکو جوماتونو ته اور اچوه په مسلمانانو باندې به یې ډېر ظلمونه کول، نو عیسویان ترې ډېر خوشحاله وو او ډلې عیسویان به راتلل او د هغه په لښکر کې به یې ځانونه شاملول. د انطاکیه عیسوي حکمران ریمایند د خپل 4,000 لښکر سره د هلاکو په لښکر کې شامل سو. د ارمینیا عیسوي حکمران هیشون د بې شمېره ارمینیون او کرجستانیانو لښکر سره د هلاکو په لښکر کې شامل شول چې له امله د هلاکو په طاقت کې اضافه والی راغی. یوه ورځ هلاکو د انطاکیه حکمران ریماین د ارمنیا حکمران هیشون قطبغا د هلاکو ښځو وقوزه او نور ډیرو جنرالانو سره ولاړ وو. هلاکو خپل شاوخوا ولاړ ریماین هیشون قطباغ او نور جنرالانو ته وویل د میا فارقین ښار د محاصرې 2 کاله پورې کیږي، تر اوسه پورې موږ دا ښار فتح نه کړ. دا زموږ لپاره د شرم خبره ده. د ارمنیا حکمران هیشون ځواب ورکړ تر څو چې د مرګ مسافر له دې ځای څخه لرې نشي تر هغوی پورې دا محاصره نشي کامیابي کېدلی. تاسې ګورئ چې هغوی هر وخت په ګوریالي جنګونو باندې زموږ منصوبي پلانونه ناکاموي. د دوی خلاف باید یوه بله جبهه جوړه شي. که داسې ونه شي حالات به همداسې وي لکه څنګه چې اوس دي.
او هر ورځ به زموږ تعداد کمیږي. موږ باید ګیله عکا او نور صلیبي کلاګانو ته پیغام ولېږو چې د خپلو کلاګانو څخه راووځي او د مرګ مسافر په مسکن حمله وکړي. زه او حشین به هم د خپلو لښکرو سره د هغوی مرسته وشو. که چېرته موږ د مرګ مسافرو ته ماتې هم ورنه کړو، نه کم له دې ځای څخه به د یو څه وخت لپاره لیرې کړو او تاسې به په اسانۍ سره میا فارقین فتح کړئ. هلاکو قطبغا په لوري وکتل او وویل ته څه پکې وایې؟ قطبغا د بېوسۍ په لهجه وویل زه د حشون او ریمانډ د نهرین سره موافق یم. زه د جنګیز خان په مقدسۍ قسم خورم چې زه به د مرګ مسافرو سالار سر همداسې له تنې څخه جلا کوم لکه څنګه چې هغوی نن زموږ د جنرال بایډو سر له تنې څخه جلا کړی دی. او وړوکي خان ته پوهېږي چې زه خپله وعده هر وخت پوره کوم. هلاکو په فیصله کوون انداز سره وویل موږ باید سمدستي په دې تجویز عمل وکړو، که نه نو. هلاکو خپلې خبرې بس کړې ځکه چې د تاریخ ځوان را روان و. خپل سر یې ټیټ کړ، د هلاکو په لور یې وکتل او وویل وړوکی خان د ولګات سیند څخه ستا د ورور برقایي خان یو قاصد راغلی دی، هغه ستا لپاره د برقایي خان پیغام راوړی دی. هلاکو په تعجب سره وویل د برقایي خان قاصد څنګه پیغام؟ څه خبره کیدای شي؟ ته هغه سمدستي ماته راولېږه. د تاریخ ځوان بیرته واپس لاړ. لږ ساعت وروسته بیا راغی، دا ځل ورسره اسامه هم و. دواړه هلاکو ته رانږدې سول. هلاکو په توندۍ لهجه سره د اسامه نه پوښتنه وکړه تا زما د ورور برقایي خان پیغام راوړی دی؟ اسامه سر ټیټ نه کړ او ځواب یې هو ما سره ستا په نوم یو خط دی. اسامه خپل جیب ته لاس کړ او خط یې ترې راویست او هلاکو ته یې ورکړ. هلاکو کاغذ خلاص کړ او په لوستلو یې شروع وکړه. کله چې په اخرنیو کرښو باندې سترګې ولګېدې نو بدن یې اور واخیست. د اسامه په لور یې وکتل او وویل آیا شوي دی چې ما ته یې داسې خط لیکلی دی؟ آیا هغه نه پوهېږي چې هغه یوازې هلاکو ته نه بلکې د هغه ورونو منګو خان او قبلای خان ته د جنګ اخطار ورکړی دی؟ زه چې کله هغه د پښتورګي مریض په لور د خپل لښکر سره ورشم بیا به ورته معلومه شي چې زه څوک یم او هغه چاته د جنګ اخطار ورکړی دی. اسامه هلاکو ته وویل ستا په نوم یو بل پیغام هم شته، هغه د ورقې شاته دی، هغه هم وګوره. هلاکو د ورقې شا ولیدل او ویې پوښتل دا د چا پیغام دی؟ د مرګ د مسافرو د سالار اعلی پیغام دی. هلاکو ورخطا شو او وویل آیا تا له هغه سره هم لیدلی دی؟ د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې اسامه څه ځواب ورکړ دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خبرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسې چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسې سلطان محمود غزنوی تر اباسین رولا سلطان محمود غزنوی تر اباسین رولا اباسین راولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم د پاکون کې